سلامونه وخت مو بخیر. د طالبانو د حکومت د روغتیا وزیر نور جلال جلالي د روغتیا د نړیوال سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره سویس ته تللی دی. د دې وزارت په خبرپاڼه کې راغلي چې په افغانستان کې د روغتیا د نړیوال سازمان له مشر تدروس ادهانوم ګبریسیوس سره په افغانستان کې د ساري ناروغیو د کنټرول، د پولیو د له منځه وړلو او د روغتیايي خدماتو د پراختیا، شفافیت او کیفیت په اړه خبرې کړې دي. په کابل کې د ایران سفارت خبر ورکړی چې ننګرهار ولایت ته د سیلاب ځپلو لاسنیوي لپاره مرستې استولې دي. د ایراني چارواکو په خبره په کابل او ننګرهار کې همکارانو د طوفان او سیلاب ځپلو خلکو ته لومړنۍ مرستې رسولې. استرالیا غواړي د هغه افغانانو کورنۍ ته تاوان ورکړي چې په افغانستان کې د دغه هیواد د ځواکونو لخوا په غیر قانوني توګه وژل شوي دي. په 2020 کال کې یو راپور خپور شو چې پکې ادعا شوې وه چې استرالیایي پوځیانو په افغانستان کې د 2015 او 2014 کلونو ترمنځ 19 بندیان او افغاني ملکي وګړي وژلي دي. استرالیا له 2001 کال وروسته د نړیوال ځواکونو د یوې برخې په توګه افغانستان ته شاوخوا 400 پوځیان لیږلي وه چې زیات شمېر یې په اروزګان ولایت کې وه. د اسرایلو لومړی وزیر بنیامین نتنیاهو اعلان وکړ چې د حدیده بندر چې د اسرایلو جنګیالیو لخوا په نښه شوی و په یمن کې د حوثیانو لپاره د ایراني وسلو د ننوتلو ځای و. هغه زیاته کړه چې دا برید د اسرایلو دښمنانو ته دا ور په ګوته کوي چې د اسرایلو له لاسرسۍ څخه بهر هیڅ ځای نشته. د یمن د حدیده بندر د اسرایلو له پولې شاوخوا 1800 کیلومتره لرې دی. بلخوا بیا سپینه ماڼۍ وایي موږ پر حدیده د اسرایلو په بریدونو کې برخه نه واخیستې. اسرایلو په یمن کې د حدیده بندر باندې په خپلو بریدونو کې له موږ سره همغږي نه وکړې. د ملګرو ملتونو عمومي سرمنشي انټونیو ګوتریش یو ځل بیا په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د سیاسي حل لارې د موندلو پر اړتیاو ټینګار وکړ. ګوتریش وویل د جګړې ښکېل اړخونه باید د اشغال او جګړې د پای ته رسولو لپاره د اوږدې مودې سیاسي لارې ته ژمن وي. د ملګرو ملتونو سرمنشي له دې مخکې ټینګار کړی و چې د اسرایلو او فلسطینیانو لپاره د دوه دولتي حل له منلو انکار کول او د فلسطینیانو لپاره د یو دولت د جوړولو له حق څخه انکار د منلو وړ نه دی. اوکراینیانو د 2022 کال په فبروري کې پر دغه هیواد د روسیې تر برید لږ وروسته خپله جنګي بیړۍ خپله ډوبې کړې ترڅو روسیه یې ونه نیسي. اوس د روسیې له 2.5 کلنې تیرۍ او ویجاړونکې جګړې وروسته داسې هیله شته چې د اوکراین سمندري ځواکونه به ډېر ژر د ترکیې څخه د جنګي بیړیو په اخیستلو سره په تور سمندرګي کې خپل حضور پراخ کړي. د ترکیې جنګي بیړۍ به ډېر ژر کیف ته وسپارل شي. دا لومړی F-211 جنګي بیړۍ ده چې د ترکیې د دفاعي ټکنالوژي او انجینري سوداګري شرکت STM تر څارنې لاندې د اوکراین د سمندري ځواکونو لپاره ډیزاین شوې ده. د سعودي د دفاع وزارت ویان بریج جنرال ترکی المالک اعلان وکړ چې دغه هیواد د یمن په الحدیده ښار په بریدونو کې هیڅ ډول تړاو او ګډون نه لري. په همدې حال کې المالک ټینګار کړی چې د سعودي عربستان پاچاهي په هیڅ لوري ته اجازه ورنکړي چې د سعودي له هوایي حرم نه استفاده وکړي. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو د وزارت ویان ناصر کنعانی په حدیده بندر کې د حوثیانو په مرکزونو باندې د اسرایلو حملې په کلکه وغندلې او ویل چې د امریکا په شمول د اسرایل او د هغه ملاتړ د دغه خطرناکه حملې مسؤل دي. په غزا او یمن باندې د پرلهپسې بریدونو غیر متوقع پایلو مسؤل به هم امریکا وي. د بشري حقوقو سازمان ویاسینا اعلان وکړ چې بلاروس یو جرمن تبعه د ترهګرۍ سره د تړاو په تور په اعدام محکوم کړی دی. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت د دې خبرې د تاییدولو په ترڅ کې اعلان وکړ چې د بلاروس په پلازمینه مینسک کې د خپل سفارت سره په ګډه به د دغه 10 کلن سړي د تورونو د لیر کولو لپاره پوره هڅه وکړي. خارجه وزارت همدارس ټینګار کړی چې د مرګ سزا یو ظالمانه او غیر انساني سزا ده او جرمني په هر ډول شرایطو کې ردوي. د تخار ولایت د فوټبال ملي فدراسیون د استازولۍ له لوري د یاد ولایت د مرکز طالقان ښار په ښاروالي چمن کې د 10 لوبډلو ترمنځ د فوټبال غوره لیګ سیالۍ پیل شوې. درنو لیدونکو دا هم و د نن ورځې خبرونه له ملتیا مو مننه. تر بیا ښې چارې.